تر هر څه لمخه دوستانو دا یو ویډیو پر سکرین باندې را سره وګورئ، لغه نه بعد بیا پر دې باندې غږیږو. راځئ تر ټولو لمخه دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. السلام علیکم، ست شری اکال، ستړي مشه په خیر راځم تاسو کور بار میټ سنگ او تاسو ګورئ ارمیټ سنگ پښتو ګرانو کتونکو. دی وخت کې زه په هغه کوڅه کې یم، په هغه علاقه کې یم کوم کې چې دی وخت کې د مډر کیس راغلی دی. ثنا یوسف کوم چې سوشل اکټیویسټ و، یوټیوبر و، کوم چې په ټیک ټاک باندې ډیره وایرل و، پرون د هغې مډر کیس باره کې خبرې اترې را روانې دي. د مډر څنګه شوی دی، چا کړی دی، چا انوالومنټ دی، چا د دروازه کولاوې ده، آیا دا سنیچنګ کیس دی، آیا دا د کور زمونږ د غیرت په نوم قتل دی، څه دي، دې باره کې به ستاسو مخې ته ږدو. خو دا G13 دی او G13 یو پوش علاقه د اسلام آباد کې په لکونو روپۍ رینټ دی د دې علاقې. دلته خلک اوسیږي دې بجنه کې بھئی موږ به دلته محفوظ یو. خو انفارچونیټلی افسوس خبره دا ده چې په اسلام آباد یعنی کیپټل کې په کور کې دنده هم تاسو محفوظ نه یې، تاسو حفاظت چې کوم دی پولیس هم نشي کولی، ځکه که اوس هم تاسو وګورئ یعنی په کار د دلته مډر شوی دی، مین سټریم مډر دی، سوشل میډیا باندې وایرل جنې مډر دی، هایلایټډ مډر دی، انټرنیشنل میډیا باندې کوریج روان دی. خو دلته پولیس به تاسو ته نظر نه راځي. که دا سیکیورټي ګارډ راځي، دا زما سره سیکیورټي ګارډ دی، خو دا چې کوم دی زما پرایویټ دی، نور به تاسو ته څوک دلته نظر نه راځي. دا د ثنا یوسف کور دی. ثنا یوسف کور لپاسه د چت دی، د چت ته تاسو وګورئ، دا سیکنډ فلور کې هغه پاتې کېده، خپل فیملی سره پاتې کېده. لاندې چې کوم دی د دې دروازه چې کوم ده، هغه دروازې ته که تاسو وګورئ نو عموماً په ښارونو کې په کلو کې خو زموږ په علاقو کې ګورئ دروازې کلا وي، خو په عموماً په ښارونو کې موږ ګورو چې دروازې بندې پرتي او اله دروازه کولاویږي کله چې څوک اشنا راشي موږ ورته دروازه کولاو. نو سوال دا ریز کېږي چې خلک وایي چې دا سنیچنګ و. سنیچنګ چېرته هم یو سړی دنده نه ځي، ځکه ته ورته دروازه نه کولاوې نو هغه دنده نشي تللی. پوش علاقه د خلک دی، خیر د اسلام آباد خلک ټول مړي غونډه کې دي، چا پروا هم نشته چې دلته غم شی دی او نه څوک خبرې اترې تا سره کوي. نو بیا دا کس برځي، اټس مین چې دا کس د دوی خپل کسو، دوی پیژنده، نوم یې هم پیژنده، هر څه پیژندګلو والو. نو دې نه تاسو اندازه اخیستی شئ چې بھئی څه پوزیشن شوی دی. کس ځي ډس کوي 4:20 پر، هغه وایي چې بھئی داسې کار شوی دی په هغه ایف آی آر کې. هغه چې کومه پھوپو یې ده هغه دا خبره کوي، تندار ورته وایي، ترور ورته وایي، هغه ترور دا خبره کوي چې بھئی زه کس که زما مخې ته راشي نو زه یې پیژنم. آیا دا ټول کیس کو موږ وګورو، سوالونه پې هم راوتېږي. شیراز احمد شیرازي یو ټویټ کړی دی، په ټویټ کې هغه لیکلي دي چې پرون د دې یو ملګري چې دې سره خبرې هم شوي، زما هم دې سره خبرې شوي دي، زما دې سره په هفته کې 2 پیرې خبرې شوي دي، پرون هم زما خبرې شوي دې سره. عموما نارمل سچویشن، نارمل خبرې دوی کولې، هغسې گپ شپ، هغسې خبرې، هغسې سچویشن کې بالکل نارمل. چې کله به هم ما ټلیفون کړی دی ما سره هغسې په درنه په مینه باندې دوی خبرې کړي دي. وړو خرګۍ به زمونږ، ماشوم بچی به زمونږ. اینی هاو اوس شیراز احمد شیرازي یو ټویټ کړی دی. ټویټ دا کړی دی چې کوم جنې چې دې ته کال کړی دی هغه د ملګرې ده. هغه جنې د کور نه پرون فیملی چې کوم ده، ثنا فیملی چې کوم ده، هغو د کوره وخت کې ده او د کور نه وخت کې دا، نو هغه جنې په چغو دا خبره کړې ده. ښه ګرانو کتونکو، تاسو ته کولی چې دا هغه کور دی، دا هغه علاقه ده کوم کې چې پرون دا مډر شوی دی، د هغه ماشومان چې هغو سره په دې محله کې پاتې کېدل، په دې بلې محله کې خو هغو ډز اورېدلی، بیا هغو څه کتلي دي هغو نه تپوس کوو. السلام علیکم، څه نوم دی؟ وعلیکم السلام، زما انیس نوم دی. او ستا څه نوم دی؟ نږدې شه. وعلیکم السلام، زما یمان نوم دی. ښه، یمان او انیس دا راته وایي چې تاسو دلته موجود وئ، دا ډز چې وشو؟ جی موږ دلته د خواته ګراوند کې موجود وو چې ډزې کله وشوي. دلته د پورې نږدې ګراوند؟ جی. ښه، ګراوند نه چې تاسو دا ډز واورېدو نو چغې شوې که څه؟ نه چغې نه شوې، دلته بس موږ هسې رالو، ډز اواز چې واورېدو دلته بره مور یې دلته نه یو چغې کړې، پوره ګله یې راټوله شوه، چغې شورې شوې، بیا هغې ښځې چغې وویلې چې موږ هم لیډیز وو، هغې اوچتولی نه شوه، په ځمکې داسې پرته وه. نو بیا موږ بره وختېدلو، کسان هم راټول کړو، بیا بره وختېدلو، جنۍ هم راوچته کړه، چا راوچتوله نه، بیا موږ بره راوختېدلو، بیا موږ واپسي. چا راوچتوله نه؟ چا څوک خلک ولاړو دلته؟ بوډا خلک ولاړو، بیا هغه بوډا محلې والا چې کوم خلک وو دا ولاړو. یعنی هغو نه اوچتوله؟ یېرېدل، ښځې یېرېده او یېرېدل. سړي نه وو؟ نه، سړي هغې کره یو هم نه وو، ټول دواړه زنانه. تاسو بیا سې چلو کو، نږدې شه، تاسو بیا سې چلو کو، هغه ماشومه اوچت کړه، ګاډي کې واچوله. هغه ټایم کې دا راته ووایي چې سا پکې او که نه و؟
سا پکې ما بره کتلی و چې وینې ته بهېدلې سا پکې هغې ټایم خو ګاډي کې چې کړ وروره بیا پکې ما ته لږې سا ختم شوی بیا سای ختم او شي شای بیا وکړه. مور سره څوک وه بله څوک وه په پو ښځه کې وایي چې په پو وه که څوک یې وه یو دوه ښځې وې بس هغې دواړو چغې وهلې و لاندې پاړوسن و سره ها او هغو درې وړو چیغې والې نو دا په وینو کې په امبولنس کې دوی بړه نه خپل ګاډی خپل ګاډي کې بوتلی لوکل ګاډي دننه دلته ولاړو او لوکل ګاډي خپل ګاډي کې ها دا بوتلی راته وایي چې دلته دوی د ماشومان وایي چې یاره دا کډه وایي چې دا کس راغلی و ځکه د دې برډې و نو هغه څه ګفټ هم راوړی تاسو معلومات شته دې نه باره کې؟ نه دغه موږ ته نشته دا راته وایي چې دا کس دنده ښه اسانه باندې بره ختل دروازه ورته دوی کولاو کړې دروازه خلک وایي چې دروازه پیل نه کولاو وه ډایرکټ ختېدلی ده ورویشتې ده راکوشتې ته منډه یې کړې ده لکه ټایم یې نه دی اغستی ټایم یې نه دی اخیستی ګاډی شاته ودرولی و خلک وایي موټرسایکل باندې راغلی و لکه دروازه کولاو دی بره وته بالکل علاقو باندې ګرځېدو پیدل نو هغه ویډیو کې هم تاسو ګورئ چې بالکل په ریلیکس روان دی بالکل ریلیکس روان دی په دغه کوڅه کې یعنی دا تاسو هم وینئ کوم خان تاسو یو بل کوېسچن ریز کړئ چې یاره د دو مطلب دا دی چې دروازه کولاو وه او جی دروازه کولاو نه ده دروازه خلک کولانو خلک داسې وایي چې د لاندې پورشن والا ته دغه ټلۍ والې ده چې هغه راوتې دی چې موږ د جنۍ ته ګفټ راوړی دی نو هغه ورته دروازه کولاو کله چې دا ورختل هغې ویشتې ده بیا پورته په وړو لکه ټایم یې نه دی وخت ټایم یې نه دی وخت او جی او نو تاسو بیا دا جنې هغې نه پس بیا هغه فیملی دلته راغلی یا نه ده راغلی نه بیا نه ده راغلی بیا بیا دې ځینې وتې دي بالکل. چترال ته تللي بالکل واپس و. جی بالکل ټیک شو نور بیا هغې نه پس هغه کس هم تاسو نه دی لیدلی نه جی نه عکس په ځای پولیس وته راغلی بیا هغې نه پس ګرانو کتونکو د دې چې کوم حالات دي ان شاهدین دی غوسل دلی سو قتل په دې کور کې دروازه کې سمخه ته هر سمون تاسو مخه ته کې خودل ازمون کوشش هم دی چې په ګراوند باندې لاړ شو ګراوند کې چې کوم ریالټي دا تاسو مخه ته کېدو بایسته یو صافي زمون کوشش دی چې هغه رښتیا چې کوم تاسو ته نه رارسي هغه مونږ تاسو ته کېدو د ګراوند چې کوم ریالټي دا تر شانتي کمنټس هم را روان دي عموما مونږ ګورو چې درېمګړی درېمه سترګه چې کومې عموما غلط ګوري خپل سترګې لږ ټیک کړئ د چا ماشومه ویشتې شوې ده د چا بچی ویشتې شوې ده یو ژوند تباه شوی دی هغه ماشومې به هم څه خوبونه و هغه ماشومه د وړوکي کلي نه راغلی خپل نوم به یې جوړو محنت یې کو په مختلف پلیټفارم باندې ستاسو خبرې ستاسو کمنټس د بل په زخمونو باندې د مالګې کرلو کار کوي که تاسو د مرهم کار نشئ کولی که تاسو د ګنډانه کار نشئ کولی نو بل په زخمونو باندې عموما مالګه مساله مه کرئ خلک په تکلیف کې مور پلار په تکلیف کې هغه ماشومه بچی د ژوند نه لاړه خو زما چې هغې سره آخري خبرې شوې وي هغه ډېر خوندورې وي ډېر ښایسته وي هغه ماشومه کوم چې په خندا به خپل ویډیو جوړه کوم جنۍ په خندا او ډېر په عزت او احترام به موږ سره خبرې اترې کولې هغه نن په موږ کې نشته خو پکار ده چې دوستانو د هرمیت سیک دا ویډیو تاسو وکړه د هغې جنۍ په هکله باندې چې د ثنا یوسف په نامه چې تېرو څو شپو 2 شپو مخکې په اسلام آباد کې وژل شوې پر سوشل میډیا باندې ډیره مشهوره تاسو ته معلومه ده له پرون نابل ورځ راهیسې د دې قتل په اله باندې مختلفې اوازې ګرځي تاسو ته د قاتل په هکله باندې هم معلومات شته چې چا وژلی ده ولې وژلی ده د هغه په هکله باندې هم تاسو ته ټول معلومات شته په دې ویډیو کې هم تاسو سره شریک کړو دا اصل کې ولا ویل کېږي چې دا پښتانه له چترال سره تعلق لرونکې وه نو تېره ورځ هم په ویډیو کې رالو چې په چترال کې دا خاورو ته وسپارل سوله او ویل کېدو دا هم چې د دې په ټوله جنازه کې 50 نفرو شرکت وکړي پر فیسبوک باندې داسې یو پوسټ هم چلیدی چې هغه کس هغه انجلۍ چې په سوشل میډیا کې یا 50 لکه یا په لکاو پالور په میلیونونو پالور درلودل خو په جنازه کې په 50 نفرو تعدادو باندې هم چا شرکت نه وکړي د دنیا حقیقت هم ټول داسې ده یقیني هم داسې ده د مسلمان لپاره بیا خاص کر پښتون لپاره خو دومره ازادي نه ده پکار لکه کوم چې پر سوشل میډیا باندې په مخه باندې اخستې ولا داسې ازادي فکر مثلا دا خو د غرب لپاره ده د مسلمانانو لپاره داسې ازادي بیا خاص کر د زنانو لپاره هیڅ کله په اسلام کې نشته والله اعلم خدای ته معلومه سي دا به د غیرت پر نامو د عزت پر نامو پر دی باندې قتل شوی کبه د شخصي تضاد لوجې کڅ هغه الله ته معلومه خو تر اوسه پورې داسې حقیقت نه د ښکاره تر اوسه خو فکر دا ده چې دومره ازادي چاته نه ورکول سي او دا هم فکر ده مثلا چې یو څوک له دې دنیا څخه ولاړ مسلمانو بیا باید په بدو نامو سره نه یادول سي که هر څومره هغه ګناهګار بیا ورته د مغفرت دعا باید وکړول سي
ډېر داسې سوشل میډیا کې مثلا کمنټونه دي په هکله باندې مو وینو چې ویل کېږي چې ښه ده چې دا ګنده مردار سو له دنیا څخه مرداره سو له دنیا څخه ولاړه دا د خوشحالي اظهار کوي د مسلمان په مرګ باندې خوشحالي نه ده په کار که هغه څومره ګناهګار وي په ژوندون کې ورته د اصلاح کولو دعا پکار ده په ژوندون کې د اصلاح کولو ورته یو پیغام پکار ده اصلاح کول یو پیغام ورکول چې تاسو مسلمانان بیا پښتانه داسې ازادي داسې کول په سوشل میډیا باندې د تاسو لپاره ښه نه ده د تاسو په دې دنیا کې هم نقصان ده په آخرت کې هم نقصان ده داسې مثلا ښه الفاظ کارول د دې په هکله داسې اصلاح کول د دې په هکله پکار ده خو کله چې بیا هم لاړو له دنیا څخه بیا تر شا مثلا بدې ردې خبرې کول دا هیڅ کله نه د فکار د مسلمان له شان سره بیا خاص کر له پښتانه سره هیڅ کله خوند نه کړي نو بیا ورته د مغفرت دعا کول چې الله تعالی دې وبخي د الله پاک جل جلاله جنت او دوزخ نه په دوزخیانو باندې ډکیږي چې د دنیا ټول خلک ورواچوي نه جنت په جنتیانو باندې ډکیږي چې ټول جنتیان جنت ته ورواچوي الله به فیصله کوي الله دا هم په وس باندې فره دي چې ګناهګار سړی وبخشي هیڅ زور الله ته نه غواړي هم و دا دعاګانې کوو مسلمان ته چې په دنیا کې ژوندی وي پر غلطو لارو روانې چې الله اصلاح یې کړي چې کله له دنیا ولاړی بیا ورته دا دعا کوو چې الله هغه معامله ورسره وکړي چې د پکې خیر وي چې ته ورنې رضا یې ربه هغه معامله ورسره وکړي مغفرت ورته وکړي نو دا دعاګانې به کوو د دې په هکله دوستانو که تاسو کوم نظر لري یا کوم خبر له تاسو سره په کمنټ کې له مو سره شریک کولی شئ